بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس ویډیو کې مونږ خبرو کړه چې په LMS کې به اکاونټ څنګه جوړو. نو کله چې مونږ په LMS کې اکاونټ جوړ کو نو بیا به مونږ په هغې کې خپل سبجیکټ څنګه انرول کوو. مطلب مونږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ نوی لیکچر راغلی دی. نو هغې دپاره چې کوم دی اول به مونږ خپل پریویس ویډیو کې چې مونږ کوم ویلو چې اکاونټ جوړول دی هغه اکاونټ به پهله کولاو کړو. په جیمیل کې چې کوم مونږ ته مطلب لینک راغلی و هغه لینک ته به لاړ شو، په اسانه باندې د هغې ځای نه کولاویږي. دا لینک دی دا به کولاو کړو. چې کله مونږ دغه لینک کولاو کړو نو ته دا راشي دلته به چې کوم دی دا لاګین به ووهو. لاګین چې ووهو دلته کې تاسو وینئ چې یوزر نیم یا ایمیل به دلته ورکړي او لاندې به خپل پاسورډ ورکړي نو ستا هغه کوم اکاونټ چې جوړ شوی هغه به کولاو شي. نو وخت یې مونږ جوړ کړی اس کې دا اکاونټ دی او د دې پاسورډ به ورکړو. چې پاسورډ هم ورکړو نو دلته به چې کوم دی لاګین ووهو. نو کوم چې زمونږ اکاونټ دی مونږ چې جوړ کړی نو هغه به اوس دلته کولاو شي. دا دی زموږ اکاونټ چې کوم دی تاسو لیدلی شئ دلته زموږ هغه اکاونټ به کولاو شي. دا تاسو لیدلی شئ سلمان خان دا اکاونټ کولاو شو. اوس به مونږ په دې کې خپل سبجیکټ څنګه انرول کوو. نو دا درې کرښې چې کومې دي دا به ووهو. په دې کې دا هوم نښه چې کوم ده دا به ووهو. نو هوم چې ووهو ته به دا راشي اویلیبل کورسز. په دې کې مونږ لاندې لاړ شو دلته به لیکلی آل کورسز هغې ته به لاړ شو. دا دی تاسو لیدلی شئ آل کورسز دا به ووهو. دې کې به بیا چې کوم دی دلته راشو افیلیټډ کالج ته به راشو کوم دا سیکنډ لاس چې دی دا به ووهو. دې نه پس به چې کوم دی مونږ پبلیک سیکټر افیلیټډ کالج دا به ووهو پهله نمبر. بیا به چې کوم دی تاسو لیدلی شئ دلته کې مختلف کالج یې راغستي دي. زمونږ کالج چې کوم دی ډګري کالج ګل آباد هغه په 10 نمبر دی. مختلف کالج سټوډنټس چې کوم دي هغه به خپل کالج سلیکټ کوي. نو مونږ چې کوم دی په 10 نمبر زموږ کالج دی نو دا 1 2 3 4 5 دا په 10 نمبر باندې تاسو لیدلی شئ دا زموږ ګورنمنټ ډګري کالج ګل آباد دا یې راغستی دی. نو مونږ به چې کوم دی دا ووهو. چې راشو نو په دې کې به چې کوم دی اوس مونږ خپل سبجیکټس به هغه به ګورو. فرض که زه دلته کې خپل سبجیکټ غواړم جیوګرافي دلته به زه جیوګرافي ورکړم او سرچ به کړم. نو دلته به چې دی زموږ سبجیکټ چې کوم دی هغه به راواخلي. دا تاسو لیدلی شئ جیوګرافي ES2 سیمسټر دا زموږ تاسو لیدلی شئ د اجاز صاحب HOD صاحب تصویر دی. نو دلته چې کوم زموږ سبجیکټ یې راواخیستو نو هغه تاسو دلته اکسس دا بټن لیدلی شئ دا اکسس به ووهو. نو دلته به د انرول هغه اپشن راشي. دا دی دا زموږ کوم دی زموږ سبجیکټ دی. نو هر یو سبجیکټ ته چې کوم دی دا خبره یاد ساتئ هر یو سبجیکټ ته چې کوم دی هغې ته دلته کې خپله کی ده. ټیک شو خپله کی چې کله ورکړو نو زمونږ په هغه سبجیکټ کې به مونږ انرول شو. دا کی به تر دې وجې نه وي که چېرته د بل ډپارټمنټ کس وي نو هغه دې سبجیکټ ته نشي راتلی. صرف کوم زموږ ډپارټمنټ والا کسان چې دي هغوی ته به د دې کی پته وي نور به ټول چاته نه وي. نو دې خوا مونږ کی ورکړو. کی ما ورکړه نو انرول می دا چې ووهې نو مونږ به چې کوم دی په دې سبجیکټ کې انرول شو. دا دی دلته اوس تاسو شنه کرښه باندې دی یو آر انرول ان دس کورس. نو اوس چې کوم دی د 9 مارچ نو هر هفته کې چې کوم لیکچرز ختلي نو به په دې کې ټیک ده. نو دغه شان تاسو لیدلی شئ واپس بیک لاړ شئ دغلته چې کوم دی خپل بل سبجیکټ هم سرچ کولی شئ. فرض که دا جیوګرافي دی دلته زموږ بل سبجیکټ فرض که سټیټسټیک دی نو هغه پکې هم تاسو سرچ کولی شئ. مختلف چې کوم دی هغه خپل سبجیکټس پکې تاسو سرچ کولی شئ او هغه انرول کولی شئ. دغه چې کوم دی د دې کې د سبجیکټس د انرول کولو طریقه ده. اوس چې کله تاسو واپس خپل اکاونټ ته لاړ شئ نو دغه سبجیکټ به یو قسم نه دلته تاسو ته
په اسانۍ راغلی چې کله هم تاسو خپل اکاونټ کولاو کړئ نو دلته به تاسو ته مطلب د هغه سبجیکټ سره متعلق چې څه هم وي نو تاسو ته راځي. دا اوس جیوګرافي ما انرول کړی نو دلته کې ما ته چې دې څه لیکچرز هم راځي ما ته به دلته په دې نوټیفیکیشن کې راځي. فرض که تاسو دغه ټیچر ته میسج کول غواړئ نو دا پکې د مطلب د میسج یو قسم نه طریقه هم ده. نو دا د طریقه ده په LMS کې د خپل سبجیکټ د انرول کولو. تھینک یو، شکریہ.